د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال لخوا د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د څه باندې 18 میلیونه ډالرو په ارزښت د 2.15 میګاواټه د لمریزې برېښنا د تولید د پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. این 22 تقریبا 22-23 مگاوات است. این برای سیستم ملی نشنال گرید چیز میشه، کانکت میشه و تقریبا از نظر من 300,000 نفر مردم از این سیستم جدید استفاده میکنند. من امیدوار هستم که داخل 1 سال 12 ماه این پروژه تمام میکنم و اپریشن شروع میشه انشاءالله. ښاغلي ملا برادر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 2.15 میګاواټه برېښنا تولید د بنسټ ډبره کېښوده. په دغه پروژه به له 18 میلیون امریکایي ډالرو څخه زیات لګښت راځي او د 9 میاشتو څخه تر 1 کال پورې به د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه پروژه د افغانستان اسلامي امارات د برېښنا شرکت او د واویا او زولورستان شرکتونو ترمنځ د عامه او خصوصي مشارکت د قرارداد له مخې پیلیږي چې 2.15 میګاواټه تولیدي ظرفیت لري. ملا برادر همدارنګه وویل افغانستان د نړیوال اقلیم په تخریب کې هیڅ رول نه درلود او د نړۍ د اقلیمي تغییراتو له امله افغانستان تر ټولو زیات زیانمن شوی. افغانستان له یوې خوا له نړیوال اقلیم څخه متضرر دی او له بلې خوا د نړیوال اقلیم په تخریب کې په هیڅ ډول سهم نه دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په وینا د هیواد 80 سلنه برېښنا لا هم له ګاونډیو هیوادونو واردېږي چې د قیمت او ثبات له لحاظه ګټوره نه ده. دوی زیاتوي چې له کورنیو منابعو څخه به د برېښنا تولید ته پراختیا ورکړي. له بهر واردونکي برېښنا له یوې خوا د هیواد لپاره قیمتي تمامیږي او له بلې خوا پایداره او ډاډمنه سرچینه نه ګڼل کیږي. له همدې امله د هیواد په داخل کې د برېښنا د تولید دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي توګه د بهرنیو هیوادونو پر برېښنا زموږ اتکا راکمه کړي. او اقلیم د نړیوال مسؤلیت له سازمانونو او بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. زه له دې ځایه ملګرو ملتونو او د پاک انرژۍ ملاتړ کوونکو نړیوالو سازمانونو باندې د یو ګډ مسؤلیت له مخې غږ کوم چې له افغانستان سره د پاک انرژۍ د تولید په برخه کې لازمه همکاري وکړي. بل لور ته د افغانستان برېښنا مسؤلین هم په هیواد کې د انرژۍ د تولید له شته فرصتونو یادونه کوي او له نړیوالو غوښتنه کوي له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري زیاته کړي. په ټولو نړیوالو سازمانونو او په ټولو هغو اشخاصو او په هغو ټولنو باندې غږ کوم چې د دوی شعار د ټولنې او د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره څو وسول چې د اسلامي امارت له راتګ سره سمې دغه مرستې له افغانستان سره ودرول. دې ته تنها مرسته نه سو ویلی بلکې دا د خلکو مسلم حق دی. همداراز کابل کې د ترکیې سفیر چې په دې ناسته کې برخه درلوده وایي چې د هیواد پانګوال غواړي د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پروژو کې پانګونه ترسره کړي. موږ په ترکي شرکتونو کې دا لیوالتیا ګورو چې افغانستان ته لیوالتیا په زیاتېدو ده. دغه بنسټیزه او اقتصادي پروژه د اوواویا په نوم یو ترکي او د زورلستان په نوم داخلي شرکت ته ورکړل شوې ده چې د نړیوالو معیارو سره سم به یې چارې پر مخ یوسي. Afganistan enerji bakımından çok zengin bir ülkedir. افغانستان چې د انرژي په برخه کې بډایه سرچینې لري 23,000 میګاواټه د اوبو برېښنا 2,000 میګاواټه بادي برېښنا او 2,22,000 میګاواټه لمریزې برېښنا ظرفیت لري. زموږ د معلوماتو په اساس په کال کې 300 ورځې لمر وي نو له دې فرصتونو څخه ګټه اخیستل اړین دي. په هر صورت د دې ښکلي هیواد نږدې 80 سلنه برېښنا وارداتي ده. د دې تشې په ډکولو لپاره چې د خلکو او صنعتکارانو د انرژۍ اړتیا پوره کړي د محلي انرژۍ تولید ډېر اهمیت لري. همدغسې زموږ په شان او د زولرستان په شان پانګوالو باندې په نړۍ په پانګوالو باندې غږ کوو چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. Afgan yatırımcılarının ülkelerine Afganistan'a getirip yatırım yapmalarını örnek gösteriyoruz.
د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د وارداتي برېښنا په بدیلونو کار روان دی او د هیواد له داخلي منابعو څخه د برېښنا د تولید لوی او کوچنۍ پروژې تر کار لاندې دي چې په دې برخه کې افغان او بهرني پانګوال پانګونې ته لیوالتیا ښیي.